ټول الله له څنګه په طرف روانېږي ما څه خلک علم زده کوي به دې راشي خپل قوم لا دلته دې خلکو د قران او سنت تعلیم ورګي ځکه چې کله ټول د څنګه په طرف باندې الله ولاړ دلته به څه شل کی دې خلکو جوړواله الله په کار دی وما كان الله ان دې مؤمنان شوزي ټول علم له جهاد لا کله جهاد فرض کفایي دلیل له بدی چې باز دې الله ولاړ شي د دشمن مقابله لا باز دې ولاړ شي علم لا ولولا نفر الله يولن وزي من كل فرقه دار يودلنا منهم ددينا طائفه يودلا جزام کوي په دین پر قران او سنت دین مراد کتاب او سنت نور علومنا آیات کې دوه تفسیر دي یو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وزي نو خالص جهاد بنت نه جهاد سره د علم نیتم کوي ځکه خوروانه مدرسه وا تبوک لتلو ام څنګه او ام مدرسه وا دویم قول لري ټول الله یلتمو زئی صفات شې د علاقه کې علم د قران سنت زکای او یره دی ورکی قومم د خپل قوم له اذا رجعوا شکل واپس ویلیم دویلا اذا کې اشاره ده لا چې علم د زکه به براش قوم له شنه چې پر دې ملک حالت امامتونه کوي ایره ولا ډیره کومه مدرسه لا ترخی امامت ته الله وی علم د زکه ته چې کومه خاورې بچي دي خلق لراشه دوی در باندې حق لري دوی بل چلو کی علم بل ملکیات کی سيو ملک او سبل آل د منصبونه پیدا شون بشي سال ته قرار دی ری یره وسو خدا خو ډېر خمل دی اوچت مملکت دی دلته اوس پاتې کېدل پکار دی افغانستان کې بسوګو نه الله اذا رجعوا دل تراشه زی ویلی دی لعلهم در فار يحذرون شدا خلق الله ویری د حرامنا دا خلق م الله ویل په اول پکار دی ورسه تر بداري الته علم زکای به ویل دعوت وکي وسوي شواز ورسنه شم دي درس او تدریس ذکر ویل کله کله jihad کې برخه اخلاق عبد الله مبارک وندي درې میشي تجارت کو حلال درې میشي ملګرو له قران او سنت تعلیم درې میشي به مرشد ساتلا یا ایها الذين امنوا ایمان والو وجنګيږي الذين دعوا چا سره چنجي تاسو من الكفار دي کفارنا دوه قسم کفار دي یو لری دي یو نږدې الله یو اول گزار دي نږدې لورکا مندری کی فیکم بتاس کې غلظتن سختي او علم فی شيء ان الله مع المتقين یقینا الله تقوا ولا سره دي اسما کومک بالله تاسو سره